ښه راغلاست درنو ملګرو، هیله من یم چې ټول په روغ او جوړ یاست او د ژوند چارې مو په خوښۍ سره مخ ته ځي. درنو ملګرو، په ننني مبحث کې راځم د لیارز باندې بحث کوم. نو د هغه دپاره راځم یو تصویر زه خلاصومه، همدغه مطابق بیا مخ ته ځو. اصلا لیارونه څه دي، ولې استفاده کوو، زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې چیرته استفاده کیږي. خپله لیار مفهوم څه ده، مګر مخکې د نه چې په دغه مبحث باندې پیل وکړو، له تاسو څخه هیله کیږي تر څو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ، تر څو هغوی هم زموږ له دغه مباحثو څخه آګاه شي او هغوی هم لاسرسی ورته پیدا کړي. قدرمنو لیدونکو، خپله لیار که چیرې موږ تاسو وګورو د مرتبه یا طبقې څخه عبارت ده، چې دغه مرتبه یا طبقه موږ تاسو سره په دغه شکل استفاده کیږي. که چیرې موږ تاسو وګورو، که یو تصویر ولرو، دغه تصویر پر مخ څو دغسې پردې قرار ولري چې د هغې هغه لید یا د هغې هغه کیفیت موږ تاسو ته په درست شکل سره معلوم نشي. نو په همدغه اساس دغه لیارونه هم موږ تاسو سره کار کوي. لیار آپشن دغلته موږ تاسو سره موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو وګورو په دغې برخه کې چې پینلونه قرار لري، که بعضې وخت تاسو سره ممکن ټرن آف وي راشي، لیار برخه کې دغه ځای کې آن او آف کیږي. نو تاسو کولی شئ د وینډو له لارې لیارز باندې کلیک وکړئ، دغسې بېرته موږ تاسو ته راځي. دغه تصویر ته موږ تاسو قدرمنو لیدونکو ګورو، هماغه مخکې لږ څرنګه چې ما تاسو ته وضاحت درکړه، دغه تصویر فکر وکړئ یو پرده یا یو داسې حالت د دې په مخ کې قرار لري چې د دې کیفیت ډېر ښه نه ښکاري. نو د دې لپاره موږ تاسو راځو د خپل لیار د قفل حالت څخه وباسم، یا هم که یې هم نه باسو، راځم یو ډوپلیکیټ د دې نه اخلم، چې ډوپلیکیټ دپاره موږ تاسو د دپاره نوم ږدو اوټو ټون، ځکه زموږ ستاسو نننی مبحث هم د اوټو ټون، اوټو کالر، اوټو کنټراسټ باندې ده. ما د دې یو کاپي واخیسته، تاسو ګورئ. نو د دپاره راځم امیج برخه کې، په امیج برخه کې که چیرې زه راشم، موږ تاسو سره دلته اوټو ټون ده. که چیرې زه د باندې کلیک وکړم، تاسو وګورئ باید زموږ ستاسو همدغه لیار انتخاب وي. دغسې یو ډېر ښه فرق راځي پکې یا توپیر راځي. نو دا موږ تاسو سره اوټو ټون لیار ده چې زموږ ستاسو هغه تصویر کیفیت یې تغییر کړم. که چیرې راشم په بل یو ډوپلیکیټ بیا هم اخلم د خپل لیار څخه، یعنې یو کاپي اخلم، د دې دپاره نوم ږدم چې اوټو کالر، او راځم بیا هم امیج برخه کې د اوټو کالر باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ د ده توپیر او د ده دومره ونه شو، ولې خیر بیا په راتلونکي کې بیا پرې پوهېږو، ځکه چې ریزولوشن د دواړو یو شی ده. او یو بل ډوپلیکیټ لیار اخلم زه او دته نوم ږدم چې اوټو کنټراسټ، اوکې وهم او اوټو کنټراسټ باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ د دغه کیفیت او د دې کیفیت دواړه یو شی ده تقریبا. راځم امیج برخه کې اوټو کنټراسټ باندې کلیک کوم. دا موږ تاسو سره قدرمنو لیدونکو د اوټو کنټراسټ شو. تاسو وګورئ زه دغه نور لیارونه بندوم. وګورئ اوټو کنټراسټ ته وګورئ، موږ تاسو ته توپیر ښکاره کېږي. که چیرې زه دا بېرته آف کړم، راشئ اوس اوټو کالر ته، تاسو وګورئ اوټو کالر دغسې یو کیفیت لري. که چیرې دا بېرته بند کړم، دغه موږ تاسو دغه د لیارونو د آف کولو او آن کولو آپشنونه دي. موږ تاسو کولی شئ له دغې برخې څخه خپل هماغه لیار آف او آن کړو. مثلا اوس راځم اوټو ټون ته، تاسو وګورئ اوټو ټون دغسې ښه کیفیت لري. که چیرې دا بند کړم، اوټو کالر ته وګورئ یو بل نه په خپلو توپیر کې قرار لري. نو که چیرې تاسو غواړئ د خپل لیار کیفیت وګورئ، یا هغه لیار چې که چیرې درې واړه زه آن کړم، تاسو وګورئ اوس خاص توپیر یې نه ښکاري. اوس وګورئ که چیرې زه د خپل لیارونه ځایونه یې هم بدل کړم، ټول هماغه یو کیفیت باندې ښکاري، ځکه چې زموږ ستاسو ټول لیارونه که چیرې زه یو بند کړم، تاسو وګورئ آهسته آهسته همدغسې، حتی که بکګراونډ لیار هم بند کړو بیخي نه ښکاري. نو بنان موږ تاسو سره په دغه برخه کې، او بعضې وخت که چیرې موږ تاسو غواړو چې زموږ او ستاسو یو لیار په برني برخې قرار ولري یا په آن شکل کې قرار ولري، هغه کولی شو دغسې موف کړو، ځای ته یې تغییر ورکړو
او بعد دغه نه مثلا تاسو وګورئ دا اوټو ټون ده، زه دا راوړم شاته، دلته مې قرار ورکړ دا بند ومه، بیرته تاسو وګورئ دا موږ تاسو سره اوټو کنټراست ده، موږ تاسو کولی شو دا انتقال کړو. بعضې وخت موږ تاسو ته اړ کېږي چې دغه بکګراوند کالر ویسو، دغه بکګراوند لیر دا انتقال کړو، اگر تاسو وګورئ نه کېږي. ولې؟ ځکه چې دا قلف ته کولی شو چې د قلف بټن څخه وباسو، بیا هر چېرته چې وغواړو موږ تاسو هغه ځای په ځای کولی شو او کتلی شو. وګورئ زموږ تاسو سره بکګراوند لیر و چې په اتومات ډول سره د قفل له خلاصولو څخه وروسته د دې نوم هم بدل شو. نو موږ تاسو کولی شو قدرمنو لیدونکو له لیرونو څخه په دغه شکل سره استفاده وکړو. یو خبره چې مخکې د ویډیو د پای ته رسولو څخه تاسو ته یادونه کړم هغه دا د قدرمنو لیدونکو چې همیشه امکان نه لري چې اوټو ټون دې باید ښه کیفیت کې ولري. هغه تصویر مطابق، هغه ریزولوشن مطابق بعضې وخت اوټو کالر ډېر ښه کیفیت ورکوي. مثلا موږ تاسو دلته اوټو ټون واخیسته، اجازه راکړئ دغه اوټو ټون د ټولو نه غوره کیفیت درلوده، خو بعضې وخت په بعضې تصاویرو کې اوټو کانټراست یا هم اوټو کالر دا بیا ډېر غوره وي. نو دا موږ تاسو سره د لیرونو مبحث، بیا هم له تاسو څخه هیله کېږي چې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ.